د خوست مرکز اړوند غرغښت لسوریزو کرکټ لوبو اتلولي د شمال نیازي ټایګرز لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د دغه کرکټ جام وروستۍ لوبه د ګربزو ځوان زلمي او شمال نیازي ټایګرز دوو مخکښو لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې لیدو ته یې سلګونه مینوال ورغلي وو او بیت الله شډل د 92 منډو په ترلاسه کولو سره د دې لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. نن ورځ د کرینا کې ولا جی پی ایل سرو سیالیو فاینل لوبه ترسره کیږي. یا د سیالیو یوه میاشت وړاندې په لاره اچول شوې وې، لاسو لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. نیازي ټایګر او ځوان زلمیو لوبډلې دغې پیلوبې ته لاره پیدا کړې وه. تېر کال 12 لوبډلې پکې برخه اخیستې وه، ځوان زلمیو اتلولي ګټلې وه. د دغو سیالیو د جوړولو څخه یې موخه د ځوانانو یو ځایوالی په ټوله کې ورزش ته سپورټ ته کار کول. دغه ټورنمنټونو څخه زموږ هدف هم دغه دی چې د ځوانانو ترمنځ مینه، یووالی، ورورولي او د اړیکو وطن نږدې شي. د هغې سره څنګ کې د غوره استعدادونو راسپړل دي چې تر څو په آینده کې د خوست ولایت همدغه شانتې د افغانستان نمایندګي وکړي. ورزشکاران وایي دا ډول لوبې مسلکي کرکټ ته د دوی په هڅونه د ځوانانو یووالي او دوی لپاره د یو سالم مصروفیت رامنځته کېدو کې ګټورې ثابتې شوي. ماشاءالله موږ دا ټینس کرکټ ډیر هڅوي چې اټبال کې مختلف شو، نو ډیر سہولتونه ورته جوړ کړي دي او غرخ له طرف نه موږ مننه کوو چې موږ ته ډیر ښه لوبې مخه چولې دي. دا رقم دا ډول لوبې موږ ډیر مخته په کرکټ کې د زړورتیا او موږ ته دا رقم نور ډاډ راکوي تر څو نور دا رقم یې چې موږ مخته بوځي. د کرکټ دغه لوبې چې میاشت وړاندې پیل شوې وې د خوست له مختلفو سیمو ورته سلګونه مینوال ورغلي وو. دوی وویل دغه لوبو ورته د سالمې تفریح زمینه مساعده کړې وه. ټینس په خوست کې یقیني په جوش کې ده، موږ ساتیره هم ورسره برابر دی، موږ ذهني تفریح هم ورسره برابره ده. په عموم کې موږ د نشایي موادو څخه رامنې کړي یو، ځوانان سپورټ ورته خڅولي او دغسې ساتیري زموږ لپاره لا هم ګټوره ده، لا هم راتلونکي لپاره هم پیدا کوي. واقعا دغه د سیمې خلکو لپاره او خاصتا زموږ لپاره ډېرې خوندورې او د دغې تماشې نه موږ خوند اخیستو او هیله مو دا ده د مسؤلو چارواکو څخه چې دغه ډول سیالۍ ډېرې کړي او د دې لپاره معیاري میدانونه جوړ. د یادونې ده چې د خوست اولمپیک په چوکاټ کې په 9 بېلابېلو رشتو کې تر 40,000 پورې ورزشکاران لوبې کوي او دې برخه کې ورځ تر بلې ډېروالی راځي.